شفیع جان غلطی شو هغه د شفیع جان تاسو وایي اته غلطی شو شفیع جان تاسو وایي د اختیارات صرف د عمران خان سره دي چې هغه څوک راولي څوک بارکی دا صرف هغه سره دي. نو دغه د شفیع جان یو سجیشن ورکړي او ټیک ټاک ته غلطی شوې ده. او شفیع جان بھائی د پی ټی آی مشر بیرسٹر گوهر صاحب د پټرول په ګرانېدو باندې یو بیان ورکړی چې راځي حکومت تل خو بخامخه ګرانېدل. نو دا راته ووایي چې بیرسټر گوهر د اپوزیشن دی که د حکومت؟ نه بیرسټر گوهر صاحب خو زموږ چیرمن دی پارټي او عمران خان ولدا عزت ورکړی دی او چونکې دا بیان خو ماته نه ښکاري چې هغه ورکړی او جی نو په دې حواله حاجی مان دي کتل خپل باندې هغه صاحب ثروت ته هغه ته ګران نه ښکاري کنه پټرول او دا بنګا مګه راته ولر دی بنګا. بس خیر دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین کرام په دې ټایم باندې مونږه موجود یو اړیاله جیل نه بهر او په دې ټایم باندې مونږ سره موجود دي د پی ټی آی رهنما چې چا د عمران خان صاحب د لپاره او د عمران خان صاحب د رهایی د لپاره ډېرې ستړي کړي دي او کوشش دا لري چې عمران خان صاحب د زر تر زر آزاد شي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. ها نن بیا دلته کې اړیاله جیل کې موجود یو او نن د عمران خان صاحب د نه ملاقات ورځ ده. جی 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 جی. د نه ملاقات مطلب دا شو چې د نه ورځ ده د ملاقات خو دوی چونکې ملاقات نه کوي نو زموږ د طرف نه د نه ملاقات ورځ ده. او زموږ د طرف نه موږ هوجي بس سار لاړو ان شاء الله دغه ته های کورټ ته الته نن د خان صاحب دوه کیس ته لګېدلی یو د توشهانه ټول کیس کوم او یو د خان صاحب سره د شفیع انټرنیشنل هاسپټل کوم کیس ته لګېدلی پای کې موږ لاړو ته کافي ټایم هغه نه بعد ساډیاله ترالو او ان شاء الله زمونږ ابطاری هم دلته او دا هغه پورې به موږ ولاړو کې پورې موږ خپل انصاف نه میلاو شوی کوم خپل حق نه میلاو شوی. حق سردی د عمران خان صاحب اول خو به د رهایی د پاره جنگ او دلته به احتجاج نن د افسوس خبره ده چې د پی ټی آی لیډرشپ وس د عمران خان صاحب سره ملاقات غواړي. بجی د خان صاحب لیډرشپ چې کوم دی چې کوم ګراوند باندې موجود دی اگر اغل دی ولال کوم ورکران تاسو یې نه ګل چپیرا کافي ورکران ناغل دی موږ خو د خپل دغه پورې کوشش کول شو باقي تاسو نه دا کرپټ اسټابلیشمنت دا کرپټ عدلیه دا کرپټ حکومت چې کوم دی دا جاری حکومت چې کوم دی د دې انصاف لپاره موږ هر درد ته بزو هر ځای ته بزو او د دې خلاف ان شاء الله आवाज وچتو. تاسو د پی ټی آی مشر بیرسټر گوهر صاحب د پټرول په ګرانېدو باندې یو بیان ورکړی چې راځي حکومت په دې کې صدقه نشته تل خو بخامخه ګرانېدل. نو دا راته ووایي چې بیرسټر گوهر د اپوزیشن دی که د حکومت؟ نه بیرسټر گوهر صاحب خو زموږ چیرمن دی پارټي او عمران خان ولدا عزت ورکړی دی او چونکې دا بیان خو ماته نه ښکاري چې هغه ورکړی او جی نو په دې حواله حاجی مان دي کتل خپل باندې هغه صاحب ثروت ته هغه ته ګران نه ښکاري کنه پټرول او دا بنګا مګه راته ولر دی بنګا. بس خیر دی الله من خیر. نو دې بیان ته څنګه ګورئ؟ څنګه جی دې بیان ته څنګه ګورئ چې دا سی بیان مانه ویل ځکه بای باندې کمشته شو ورکول خپل باندې خو دا سی بیان نه غلط پي او لکه چې یو منګای دا خلاف یو سره आवाज وچت کی او عالمي منډایک دا سوګل نه سبا چې تیلو څه قیمت دلته پاکستان کې سره بیگم سموریت الله چې تیل دوباره ګران کړی شي دا خو د عوامو سره ظلم دی. د ظلم خلاف आवाज پوښتول پکار ها خدا نه خواسته زمونږ د ملک چې دی هغه ډېر تعریفونه کیږي. عمران خان صاحب هم وی چې پاکستاني او تاسو ډېر سستي ای دا راته خدا نه خواسته چې سار پاسو راته دا نیوز راشي چې پټرول 100 روپۍ ګران شو نو دا راته سو وایي چې کوم به کم ځای ولاړ احتجاج به کوي کنه په کورونو کې بناسي. لا جی زمونږ به صبح کې هغه ټایم کې یو ایم پی او اختیار ولی نو مې په خېټه پور به خخت تړلې سملې ته براتو زنن حیران دی ما چې هغه ټایم کې زمونږ 12 روپۍ صرف پټرول ګران شو او د ټولو قیامت راغستو چې منګای ده. نن تاسو ګورئ د 300 باب چې کوم ریټ روان دی یا اوس نور کم زیاتیږي یا تاسو خبره چې سار پاسو 100 روپۍ هغه د پټرول ریټ شي نو منګای خو اصل کې دا د عوامو لپاره کار دی چې د خلاف راوځي د خلاف आवाज وچت کی کوم چې د عمران خان حکومت کې د 12 روپو خلاف داخله راوتل او आवाज به چتاو. رواني ډیره مننه کوم چې تاسو د ټایم راکولو هغه غاډه تیار شوی او چې هغه مونږ یو جلک لیدل یو کنه هغه غاډ غاډه وزیر اعلی صاحب لانګ مارچ د پاره نو هغه به کله چلوي او پکم ځای ته بزید کم ځای روټ ته دا غاډي هغه د پرجی تیاری سٹارټ ته څنګه چې وزیر اعلی صاحب ویلو چې زمون کم فورس اوس تیاری امن رهایی فورس چې زمون کم دی ان شاء الله د اختر نه بعد به باغ باندې وسوم باندې د آی اس اف او د ایچ کم ټیمان دی هغه راګيږي او داګه نه بعد ان شاء الله یو فائنل کال ورکړي کیږي او د اعلی صاحب مخکې موږ ټول وسور پسې. خان صاحب د پاره څه کولای شي جی تاسو؟ خان صاحب د پاره خو خپل ځان کم از کم خپل ژوند نه لاس انځلي شو. خان صاحب د پاره خپل سر قربان د خان صاحب د پاره مونږه هر څه قربان خپل 2008 نه آی اس اف کیو ما د دې ټیم پورې نو د خان صاحب د پاره موږ د هر شي قربان. خطر ته وایي چې اغالی امین ګنداپور سپتل یو کنه نو خلک ډېر خپاو نو بیا چې هغه وی چې راځه خو چیله تل یو منو صرف د څه خبره ده ک کې پی اوسته یو منټ لچیله لاړې نو سویل صاحب خو به داسې قسمه صدقه نه کوي. سویل خو جی اخو هغه تاسو ته ویلی مو چې هغه د سټریټ موومېنټ او یا د سټرایکونو هغه دغه دی بادشاه دی او ان شاء الله دا به د عوامو ویني او هغه کړیم دی. سویل افریدي خو تاسو وینئ اوس مو چې هغه څه وکړو پنجاب سند
یا زمونږ په صوبه کې چې کوم سټریټ موومنټس وکړو دا ټول تیاری دی او هغه چې اوس کوم پوسټ د اعلان کړی دی د هغې هم تیاری شروع دي انشاءالله د اختر نه بعد به باندې عملي جامه به ترقیږي او هغې دپاره به انشاءالله. What is the difference between علي امین ګنډاپور and سهیل افریدي؟ دواړو کې څه فرق دی؟ دواړه د پاکستان تحریک انصاف ورکړ دي، دواړه د عمران خان سپایان دي، دواړه د پارټۍ لپاره ډېر څه کړي دي او لګیا هم دي. خو چونکې دا خو د عمران خان خوښه ده چې د چا نوم یې د وزیر اعلی لپاره دغه کړو، که هغه علي امین که هغه سهیل افریدي شو که هغه مینا خان افریدي شو که هغه هر څوک دا خو د خان صاحب خپله باندې دا خو د هغه چایس ته چې چا له ورکړي چا له راکړي د هغه اختیارات دي، خو دواړه د خان صاحب سپایان دي. شیر افضل صاحب به یو نوم و چې د الیکشن نه مخکې هغه راپاڅېدلی او ډېر تکړه ځوان او خلک به ورسره ولاړ وو، اوس لږ کنټروورشل شوی دی. شیر افضل جی خو تاسو ته هم پته ده که نه چې یو سړی د خان صاحب په فیملي باندې کوېسچن اوچتوي د خان صاحب په خویندو باندې چې دا د هغه فیملي ده د هغه خویندې دي دا زموږ د ټولو پارټۍ مطلب دا چې بېعزتي ده داسې نه کول پکار. ډسپلین خو په پارټۍ کې یو څیز دی چې هغې به ټول مونږ فالو کړو په هر څیز کې جي په کور کې دنده هم چې ډسپلین نه کور خراب وي بیا په پارټۍ کې خو ډسپلین ډېر لازمي شي دی چې بشیر افضل مرود کې هغه ډسپلین نشي د سره وونه. ترجمان صاحب ویډیو یو ورځ یو ویډیو وایرل شوی وه چېرې دي دی به مونږ خپلې پارټۍ ته راولو او هغه خبره خلکو ډېره مایند کړې وه. ما ته ښکاري هغه د شفیع جان نه غلطي شوې وه. هغه د شفیع جان ته څه وایي؟ هغه غلطي شوې وه. شفیع جان ته څه وایي؟ دا اختیارات صرف د عمران خان سره دي چې هغه څوک راولي څوک بار کړي دا صرف هغه سره دي. نو دغه د شفیع جان یو سجیشن به ورکړي او ټیک ټاک ته غلطي شوې ده. او شفیع جان بھائی زمونږ د روح خپل ته وکړئ چې ورته ووایو. اشتم خان جی اشتم خان وایي دا ستاسو غلطي سابقه مرکزي ډیپټي جنرال سیکرټري د انصاف یوت وینګ.